دا غي د سر وخت په نظر راځي او ته به فخر کې واده دی او ټیکټر او ټرالو ډاټسن ته خزي خطلې دی او په دې بازارونو کې هغه د بے حیاي چغې وایي زه تاسو ته نشم ویلی په دې فیسبوک باندې الکان او جنکۍ ناست دي د دین او اسلام جړې ورېبلې ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ زه په دې نه یم خفه چې دوی برباد دي خفه کېږم په دې چې زما دا نسلونه به برباد کي زما د حیادارې زنانه د سر نه به څادر کوز کي خفه په دې یم چې ما کوم بچي ته قرآن په لاس کې ورکړی دی د دې بچي د لاس نه به قرآن واخلي دا د بې حیایي آله به ورله په لاس کې ورکړي ای دا زما بچی دا زما بچی دا خوری دا وراره دا زما کشر دا به برباد شي دا به برباد شي دا به د ګناهونو د شهوت په دلدل کې ډوب شي که نه الله به خفه شي محمد رسول الله به خفه شي که نه بس دغه فکر دی پرون راته چا یو ویډیو راولېږله ما ته مولانا صاحب دا لږ وګوره په دې بیا لږ بیان وکړه ما ویل زه به کومه به بیانوم تقریبا د 8 کالو ماشومه ډېر کم عمر دی که نه د 8 کالو ماشومه هغه فحش هغه بے حیا خلق هغې سره په فیسبوک باندې ناسته ده هغه د بې حیایي خبرې کوي چې زړه کې مې درد پیدا شي ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو ته بیان کړم ستا ډېر کم عمر دی که نه دا د چا لور ده چې داسې کولاوې پرېښې ده دا د چا زوی دی چې په پردو ودونو کې ګډېږي او خلک دې ویډیوګانې کوي او د دین او اسلام جرړې م پرې ورېبلې د حیا جنازې م پرې وویستلې ای زموږ مدرسو ته نقصان ورسو زموږ جومات ته نقصان ورسو زموږ حیا عفت او ننګ او غیرت ته نقصان رسولی دی هغه ټیک ټاکر ته تپوس وکړو دوی ورته ټیک ټاکر وایي کنجر د هغه ډېر عزت دی چې څوک ډېر بې حیا دی چې څوک دین ته ډېر نقصان رسوي د هغه ډېر عزت دی هغه د هغه ماشومې نه تپوس کوي دا چلتا ته چا وښودو چې ته نن په موبایل باندې د داسې خلکو سره ناست دی که نه هغې ورته وی دا طریقه ما ته زما مشرې خور ښودلې ده किताब सादा रहेगी कब तक कभी तो आगाज़ बाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रारतों का मिजाज समझो अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा बख के गोरा चिसकीगी وګوره په جمی کې د اوړي ماحول دی کله چې اعمالو کې سرکشي پیدا شي که نه کله چې اعمالو کې بغاوت پیدا شي کله چې د سترګو خیانت انتها ته ورسي کله چې لاس د بل مسلمان په ظلم کې مصروف شي کله چې خپې غلطو مجلسونو ته روان شي موسمونو کې بګړاو پیدا شي وګوره د جمی په ماحول کې د اوړي ماحول جوړ دی صاحبه